غسل په څه باندې په انسان واجب او لازم ګرځي. په هغه وخت کې چې بیا د بې ډیره معاف د انسان مني دا د انسان د ذکر نه ووځي په شهوت سره په ټوب سره. د شهوت د وتلو معنا دا ده چې وروسته کوم زور چې د انسان په وجود کې په ذکر کې هغه ختم شي، په دې حال هغه مني ووځي، غسل در باندې واجب دی. همدارنګه د نارینه مخصوص اندام د ښځې په مخصوص اندام کې سر یې دا پټ سي در سنت کړي ځای پورې د یو ګوتې د بند قدر کې که وروسته اوبه وتلې او که نه یې وتلې په دواړو باندې غسل لازم او واجب ګرځي. همدارنګه که انسان جنوب سي غسل پر واوړي که په هر شکل باندې په هر څه رقم چې یا تابع د معاف شریعت په خبرو کې شرم نو نسته تر څو سړی په پوه سي یو څوک د چارپای سره د مړي سره یا داسې په څه بل طریقه باندې ځان انزال کې، نو دلته په دغه خبرو کې انزال چې رالی انزال یعنی امنی توی سول منی راووتل یا په غورځېدو باندې یا په خوند باندې غسل بیا هم واجب شو. کوم وخت کې چې زنانه د نفاس یا میاشتنۍ ناجوړۍ څخه جوړه سي نو بیا هم غسل ورباندې واجب دی او لازم دی چې تر څو ځان پاک کړي او دا غسل فرض دی. په دې ټولو وختو کې غسل فرض او واجب دواړه یو شکل دي شي دي. همدارنګه کافر مسلمان سي غسل ورباندې لازم دی، لیکن غسل سنت دی د جمعې د لمانځه څخه مخکې د اخترو د لمانځه لپاره د اختر د ورځې د عرفات د عرفې د ورځې یعنی د احرام تړلو څخه مخکې د احرام د قصې حج لځي عمرې لځي احرام تړي مخکې غسل سنت وک دم سنت دی. مړي ته چې غسل دی ورکړي هغه غسل وروسته وک دا یو مستحب عمل دی، خو د مړي غسل واجب دی چې مړي ته به غسل ورکوي بیا به کفن او دفن کوي یو شهید ته نه. او دغه رنګه کوم وخت چې تا ته حاجت در پیش صلات توبه کوي چا سره ملاویږي خوشحالي بیا هم غسل وکړه او دا شانتې د خپل وجود د صفا ساتلو لپاره غسل یو ښه کار دی. انسان دا غسل وکړي د وجود باندې ګرځي دا ګوري چې د خولې خو بوی نه ځي په غلانو ته خپل وجود ته خامخا پام ورکوي په خپله پام ورکوي بیا خپل کوم ژوندي ښځه دي هغه ته ووایي چې سالمات را پام کوه زما او ستا سره تعلق دی زه به په ځان نه پوهېږم نه د انسانیت ژوند انسان تیر کړي. او دا رنګه دوم بیا د بې د معافي بریتونه کشنې کوي زیریناب چې کوم ویښتان دي بغلونو ویښتان دي دا په هوتا کې نه وي په 15 شپې کې 15 شپې کې نه وي 20 کې نه وي 25 کې نه وي 10 کې نه وي په میاشت کې خامخا په میاشت کې نه وي 40 شپې چې والوي نو بیا تاسو لمونځ مې ورسره مکروه دی او در باندې دا کار درته ناجایز دی او در 40 شپو د یو پلا د خپل بدن د صفایي خیال ساتل دا پر تا لازمي دي چې ویښتان وشین به ایسته کوي پکې تاسو بیا کېدای شي چې مو لیدلي یو څه نغی نو درته معلومه سوي وي په هغې کې بیا مثال د بې مسله هم یو درنګه شلې مسلې کې پکښې کې نو د دې وجه دې خبرو باندې پام وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بریتونه غټول دا د سکانو علامت بریتونه به کشنې کوي په غچي باندې کشنې کوي هر وخت پر دې باندې پام ساتئ.